زه هم په خپلوار سره خپل د مینې ډک سلامونه د لمر ټلویزیون په ځانګړې توګه د دغې ښکلې خپرونې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ښکلی مازدیګری ماښامي ځکه یې دواړو ترمنځ نو په خیر پیل کړی اوسي، په خیر پای ته ورسوي او خوشحاله و ارامه اوسي. ډېره مننه قربان، خوشحاله اوسئ چې خپرونې ته راغلئ، موږ ته دې وخت راکړ. ډېره مننه. راځم حسینه جانې که پیل کې راڅه ووایاست چې غواړم ستاسو د زده کړو په اړه باندې زه هم پوه شم، لیدونکي هم پوه شي، څومره زده کړې مو کړي دي او په کومه برخه کې؟ سلسله جانې ما خو د لسانس تر کچې پورې زده کړې کړې دي. د ژورنالیزم پوهنځی مې لوستی دی، هغه خپل د مینې خوښې پوهنځی مې او هغه پوهنځی چې ډېره زیاته مینه مې ورسره درلودله او ډېر ځان خوشبخته احساسوم چې د هغو کسانو له ډلې څخه یم، د هغو کمو شمېر نجونو له ډلې څخه چې په خپله خوښه او یا هم هغه پوهنځی هغه برخه کې چې دوی خوښه وي په هغه برخه کې مې زده کړې کړې دي. نو د ژورنالیزم پوهنځی مې لوستی دی او انشاءالله که موقع برابره سي هڅه مې همدا ده او هیله مې همدا ده چې په همدغه برخه کې به د ماسترۍ او دوکتورا تر کچې پورې زده کړې وکړم. ډېر ښه. راځم همدې پوښتنې ته زه هم اوس راتلم حسینه جانې چې په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړي دي او وروسته دې نه هم غواړئ په همدغه برخه کې درسونو ته دوام ورکړي؟ بله، سل په سلو کې ځکه چې ژورنالیزم هغه پوهنځی دی چې هغه وخت زیاته د خپله ژورنالیزم په دغه معنا باندې هم د دغه اصطلاح یا د دغه کلمې نه پوهېدلم، ما یوازې دغه اصطلاح سره یو مینه درلودله او یو ارزښت مې ورته درلوده. زه په ښوونځي په دوران کې وم او تقریبا شاید هم پنځم او شپږم صنف کې. دلیل هم دا و چې ډېری کسان وایي که نه مثلا که ورزشکار اوسي یا په هره برخه کې یو څوک اوسي چې دغه برخه کې ته څنګه راغللې، هغه وایي زما د کوچنیتوب مینه ده که نه. بیا ځینې کسان ډېر تعجب ورته برېښي چې څنګه امکان لري په کوچنیتوب کې خو یو څوک کله د یو چیز په ارزښت پوهېږي. ولې زه په دې باندې ما ته ژورنالیزم ارزښت درلود چې د خپله د ژورنالیزم کلمه چې دا یو اصطلاح لږ داسې سخته او ستوغه تلفظ کېږي. کله به چې دا ما تلفظ کوله خوند به یې راکوه، نو ژبه به مې هم پکې نښتله. بیا به مې ویلې چې د خپله دا کلمه او د اصطلاح چې دومره سخته او ستوغه ده دا حتما یو ښه ځانګړی ارزښت لري. یعنې ورو ورو هڅه مې وکړل چې د ژورنالیزم په معنا باندې ځان پوه کړم او بالاخره مې هم چې په دغه برخه کې زده کړې وکړلې. نو هېڅکله هم نه یم پښېمانه او پښېمانه به نه شم او تر هغه حده چې امکان اوسي که د هېواده دننه یا هم د هېواده بهر زه به په دغه برخه کې لوړې زده کړې کوم او تر هغه وروستۍ کچه به انشاءالله رسوم. الله پاک دې ملتیا وکړي. ډېر ښه. بس خدای دې کامیابه لره حسینه جانې. زموږ به هم درته همدا دعاوې کوو. دا چې تا دومره په تفصیل سره راته تشریح کړه وغږېدلې، یو پوښتنه به زه درنه وکړم ځکه چې زما ذهن ته راغله. نو که څوک درته ووایي چې حسینه جانې ته نور زده کړې مه کوه یا تحصیل ته دوام مه ورکوه، ستا عکس العمل به څه وي؟ فکر کوم شاید داسې کس به پیدا نه شي که نه زما نه داسې هیله وکړي یا داسې یو خبره راته وکړي، ځکه زه مطمئن یم چې د زما احساس، زما مینه او زما ارزښت چې د ژورنالیزم برخه کې وګوري نو هغه حتما یعنې مطمئن یم دومره درک به پیدا کړي او راته ووایي چې هېڅکله به هم داسې سوال یا داسې خبر مطرح نه سي او تر اوسه مې فکر حتی په هکله یې نه ده کړی. چېرته ورسره مخ شي څوک درته وایي؟ فکر نکوم عکس العمل تر اوسه په دې هکله فکر نه ده کړی. ما غوښتل چې ستا عکس العمل وګورم څه وایي یا څه به ورته ووایي. خیر، په هر صورت حسینه جانې ستا خویندې کله چې ښوونځي ته تلې مکتب ته مثلا مکتب په دري ژبه ویلې، تا ولې پښتو انتخاب کول د پښتو کې دوام ورکو درس دی ویلې کیسه یې که راته چا درته وویل چې ما پښتو کې درس ویلی؟ دا ډېره جالبه ده. هغه وخت چې موږ تقریبا د ښوونځي په شپږم اووم ټولګي کې وو، زه مطمئن یم هغه هېوادوال مو چې غږونه اوري حتما به راسره موافقه اوسي کله چې په افغانستان کې دا قانون رامنځته شو چې باید پښتو دري صنفونه بیل سي او هغه کسان چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده هغه به په پښتو صنفونو کې لوست کوي. نو په ښوونځي کې ډېری کله موږ ته دغه موضوع به شریکوله چې تاسو خپلو کورنیو سره خبرې وکړئ، د هغوی اجازه واخلئ چې موږ تاسو صنفونه تبدیلوو. جالبه دا وه چې زه به دغه په کور کې کوم وختونه ما تېروله دا به زما د یاده وته چې زه خپلې مور یا پلار ته وایم چې داسې مکتب کې موږ ته داسې خبره کړې ده. زه به کله چې د ښوونځي انګړ ته رادننه شم چې د ډالۍ صاحب راننوتلم بیا به ما ته دا خبره راپیاد شوه چې ما خو بیا دا خبر په کور کې ونه کړله. بالاخره داسې ورځ راغله چې جبري سوله، نو ځکه چې په خپله خوښه باندې عموما د ریاضي برخه په پښتو ژبه ویل ستونزه دی یا مشکله دی. هماغه دلیل و چې ډېری کله څوک نه حاضرېدل یا مثلا په همغه صنفونو کې چې موږ په شپږم اووم صنفونو کې وو دا درک شاید نه درلوده چې مثلا باید په دغه ژبه کې زده کړې وکړو. بالاخره دا جبري سوله او جبري ټول صنفونه بیل کړل او هغه کسان چې مورنۍ ژبه پښتو صنفونو ته انتقال کړل. اوله ورځ زه مطمئن یم چې زموږ د ښوونځي په شمول
ټول مکتبونه ټول ښوونځي چې وله ملي ماتم و پکې ځکه ټولو شاګردانو ژړل او ویل چې یعنې موږ نه غواړو چې په دې برخه کې زده کړې وکړو حتی تر دې چې په هفتو څوک ښوونځیو ته لاړل نه نجونې یا هلکان بالاخره مکتبونو د پوهنې وزارت دغه تصمیم ونیو چې باید غونډې په مکتبونو کې یا په ښوونځیو کې ترسره سي او یا کورنیو ته قناعت ورکړل سي او یا هم کورنۍ مکتب ته یا پوهنې وزارت ته حداقل یو دغه د حل لاره پیدا سي بالاخره د موږ د کورنۍ ټول غړي چې دي مثلا زه خویندې مې یا د خاله لورګانې مې د خاله زامن مې دا ټول په دریش صنفونه کې وو نو زموږ په ښوونځي کې زما یوه خاله جانه هم وه چې زه ډېر ورته احترام لرم او سلام ورته وړاندې کوم چې هغه زما د دري ژبې استاده وه نو هغې ما ته په همغه شپه سبا ته جلسه وه دوی د موږ کور کې میلمانه ول نو ما ته ویل چې په دې ټولو یعنې د ټول موږ هم قطاران یا همسنه چې وو په دې خپل اولادونه یې ول زما خویندې هم نو ما ته ویل چې اسینه ته راځه په دې پښتو صنف کې کښېنه او پښتو ژبه باندې لوست وکړه ما داسې ډېر حیران ورته وکتل چې په دومره منځ کې دا زه یې ولې وټاکلم پرېږده چې دا ټول لاړ سي او په دري صنف کې کښېني او دري باندې لوست وکړه په پښتو ما د خاله د خبره مې ومنله رښتیا هم او واقعا هم کله چې زه لاړم یو څو ورځې تېرې سولې وروسته له هغه نه بیا که چا غوښتلم بیا صنف نه سوی تبدیلولی کله چې 12 نه فارغه شولم اولین کار مې چې وکړ لاړم د خاله لاسونه مې ښکل کړل او ورته مې ویل چې یعنې په ژوند کې یوازینۍ هغه ښه مشوره چې زه به هېڅکله هم هېره نه کړم هماغه د اووم ټولګي زما د خاله مشوره چې ما ته راکړه چې ته پښتو ژبه باندې نو بیا سینه جانې خوشبخته یې دا د هغه پښتو یګانې د مې زده کړې چې ډېرې سختې بالکل هغه خاطرو ته به هم راځه سینه جانې اوس غواړم چې حزرین جان سره یوه لوبه هم ترسره کړمه ما سره څو جملې هم کلمې دي را سره غواړم چې دغه په هکله باندې د حسینه جانې نظر واورم چې حسینه جانه په دې اړه موږ ته څه ویل لري راځم لومړی پاڼې څه زندان حسینه جانې په دې هکله به موږ لیدونکو ته څه ووایاست یوازې دومره وایم چې خدای دې ټول ورنه وساتي او زه شخصا ډېره زیاته ورنه ډارېږم کله چې تصور کوم هغه کسان چې په زندان کې دي خو صحیح د هغه جرم و جزای ګناه یې هغه بېله خبر ده بله فکر کوم ډېرې وحشتناکه ځای به خدای هم دې نه مجبوري چې ګناه وکړي چې بیا زندان ته لاړ شو نو خدای دې ټول وساتي ټول مسلمانان دې الله پاک ځینې وساتي راځو بلې نړۍ ته بله نړۍ هر څوک په همدې نړۍ کې یو نړۍ لري زه هم یو کس لرم چې راته یوه نړۍ ده او ځانګړی ارزښت راته لري که دغه نړۍ څومره هم راته بدرنګه سي خو د هغې شتون زما په ژوند کې زما نړۍ همیشه خوشحاله کوي او هغه زما کوچنی لورکی ده ډېر ښه ډېر ښه راځو بلې جملې ته وهل ټکول هغه څه دي چې نه مې په ژوند کې څوک وهلی دي او نه چا وهلی یم ښه ښه خبره ده خدای دې بیا وساته دا هم پوهنتون حسینه جانې په دې اړه به څه وایې پوهنتون هغه ځای دی چې د ډېرو خلکو هیله ده ډېر کم کسان پکې بریالي کېږي چې هغه ځای ته لاړ سي او بیا متاسفانه زموږ غونې کسان هم بیا پکې وي چې متاسفانه هیلې نیمګړې پاتې کېږي او تقریبا تر 9% د پوهنتون هغه سخته دوره تېروي خو په 1% کې پاتې کېږي چې زه هم د هغه کسانو له ډلې او له جملې څخه یم چې یوازې د مونوګراف دفاع مې پاتې ده بله بس خدای او دا راته ډېره دردونکې ده چې کله هم وایم چې زه د لیسانس په آخر کې بیا وایم چې مونوګراف مې لا تر اوسه پاتې بس خدای مهربانه دی حسینه جانې انشاءالله چې خپلې هیلې ته به ورسېږي او وروستۍ جملې ته راځم ویره ویره خو هېڅ مې یاده وه چې د هېڅ نه ویرېږم یوازې له مار لړم او له سپي څخه ډېره ویره لرم خدای دې عمر کې نه راښایي حتی کله چې په هکله یې غږېږم بخصوص له مار او له لړم څخه حتی ځینې کسان له شپه تیاره پیره دا شیان څخه ډارېږي زه له هغه شیان څخه نه ډارېږم خو له مار او لړم څخه ډېره ډارېږم مننه حسینه جانې ښه څو یاګانې لرو یاګانې تر یو وخته پورې ما فکر کوم چې 6 یاګانې لرو خو بیا وروسته له هغه نه پوه شوم چې نه 15 یاګانې دي ښه څه وخت پوه شوې امتحان د ازموینې په ورځ څنګه
نه مکمل په کله چې ښوونځی مې خلاص کړ وروسته له هغه نه چې انجینري پوهنځی مې ولوست خو لږ څه وقفه راغله لکه نه بیا د انجینري پوهنځی بیخي له ادبیاتو څخه لرې دی نو کله چې په لومړي ځل زه لاړم او چیرې مې دنده اخیستله نو هلته تقریبا په څلورم ځل امتحان کې وه د یاګانو په هکله وه او هغه کس چې له ما څخه انټرویو اخیستله نو ډېرې داسې مستقیم راته ویل نورې ټولې پوښتنې وکړلې یعنې ډېر بې ربطه راغی یوازې مستقیم پوښتنه وکړه چې پښتو کې څو یاګانې دي ما هم ډېر زر ځواب ورکړم ما ویل شپږ د کس هیڅ عکس العمل ونه ښود نه یې وخندل نه داسې ټنډه ترې راکړه چې زه پوه سوم چې یا مې سم ځواب ورکړی یا غلط له دفتر څخه ووتلو په لاره زه کور ته روانه وم زه حیران یم چې څنګه ځان پوه کړم چې دا د ما ځواب سم وکنه بالاخره ټلیفون مې راواخیسته کیبورډ کې مې حساب وکړه د پښتو کیبورډ مې ټلیفون کې وه چې ګورم چې 15 یاګانې دي تاسې باور کوئ چې ما په هغه دفتر کې 4-5 کاله کار وکړه هر ځل چې زه دغه مدیر مخې ته ورتلم ما ته به همدغه پوښتنه به ذهن ته راتلله او فکر به مې کوه چې د کس په د تنده باندې ما ته د 15 یاګانې شپږ یاګانې لیکل سوي دي ډېره راته جالبه ده په ژوند کې به هم زه 15 یاګانې هېرې نه کړم بله ځینې وخت ځینې خبرې یا ځینې خاطرې حسینه جان انسان ذهن کې داسې وي چې هېڅکله نه هېرېږي انسان سره پاتې کېږي عمل وي راځو حسینه جانې تاسو یو کتاب لیکلی دی خپلې وړې لورکۍ ته هوره جانې ته د کتاب په اړه مو راته ووایاست زما وړې هورې ته دا هغه کتاب دی لیدونکو چې حسینه جانې خپلې لورکۍ ته لیکلی دی په دې هکله راته ووایاست چې دا کتاب د کله ولیکه او څنګه داسې یو احساس راغی چې خپل لور ته کتاب ولیکې ډېره مننه سلسله جانې او ما ډېر کله د ادبیات سره مې ډېره زیاته مینه وه د مکتب له دورې څخه مګر متاسفانه هېڅکله داسې چانس نه و راته پیدا چې زه یو څه ولیکم یا د لیکوالۍ په برخه کې یا د شاعرۍ په برخه کې هغه وخت ما واده وکړ او کله چې زه پوه شوم چې زه مور کیدونکې یم نو یو ځانګړی احساس راته پیدا شو په ځانګړې توګه کله چې زه پوه شوم زما ماشوم لور ده لورو نجلۍ او هلک دواړه د الله پاک نعمتونه دي او هغه کسان چې لري ډېر زیات باید د الله پاک شکر پر ځای کړي مګر ما ته دغه خپله نجلۍ یا لور هر څوک چې اوسي ولا ما او تا یو ډېر زیات ارزښت لري یعنې چې څومره ما ته دغه نارینه طبقه ګرانه هم اوسي ګوره پلار دی نارینه طبقې نه دی خاوند دی نارینه طبقې نه دی مثلا څوک چې ورونه لري څوک چې د کورنۍ نور غړي دي دغه د زویکای مې دی نارینه طبقې نه دی ولې دغه خپله ښځه د خپله نجلۍ د خپله لور ما ته یو ډېر زیات ارزښت لري د دې لپاره شاید که زه د دې نړۍ په یو بل هېواد کې پیدا شوې وای داسې احساس مې نه درلود ولې داسې په افغانستان کې زېږېدلی یم او نړۍ ته راغلی یم او بیا دغه څه مې چې ولیدله د نجلکۍ په مقابل کې د لور په مقابل کې دومره کرکه دومره نفرت د ځینې کسانو دومره داسې یو احساس چې ته به وایې چې انسان جوړوي که نه مګر داسې نه ده هغه الله پاک جوړوي الله پاک دنیا ته راولي مګر دغه هر څه مې چې ولیدله دې پر ځای چې مثلا زه هم د کسانو خواته کش شم یا جلب شم چې زه هم د نجونو څخه په یو نحوې لږ نفرت ولرم یا بد مې راسي یا ووایم چې کاش ما ته الله پاک زوی راکړي دغه برعکس ما به په ضد کې راغلم ما ویل چې الله پاک دې ما ته لور راکړي چې زه د هغه او د هغه هم مینه په خپل اولاد ماته کړم او دغه احساس مې خپل اولاد ته ورکړم چې واقعا هم داسې کسان شته داسې میندې پلرونه شته چې هغوی ته لورانې ارزښت ولري کله چې هوره نړۍ ته راغله نو ورو ورو هغه د یو کلنۍ دورې ته نږدې کېدله چې یو کلنه سي او په دغه لړ کې بیا د هورې په لیدو دغه کوم احساس چې د مور کېدو په حالت کې ما درلود ځینې وخت به مې ځینې شیان لیکل ځان سره به مې په ټلیفون کې ذخیره کول یا به مې په قلم کاغذ باندې لیکله کله چې هوره یو کلنه کېدله نو زه حیرانه پاتې وم د څو میاشتو څخه مې دغه تشویش درلود چې زه به هورې ته د هغې په یو کلنۍ کې څه ډالۍ ورکوم چې ټول عمر لپاره هغې ته یو معنوي ارزښت ولري بالاخره ډېر فکر مې وکړ دې نتیجې ته ورسېدم چې دغه څه مې چې لیکل دي شاید د ادبپوهانو په وړاندې باندې دومره پورته نه اوسي ځکه د ما لومړنی اثر دی ولې دا چې ما ته د یو چا په مقابل کې یو احساس دی ډېر زیات راته معنوي ارزښت لري نو ځکه دا ټول لیکنې مې راغونډې کړلې او د یو کتاب مې ورته چاپ کړ په لومړنۍ کلیزه کې مې بیا دا ورته ډالۍ بله لیدونکو نو زه فکر نه کوم چې د مور د خوا نه یو اولاد څه ډالۍ د کتاب نه بل څه بهترې وي حسینه جانې پر دې کې به کوم ځای تاته ډېر زیات مهم دی مهرباني نو اوس یې راته وایي که وروسته د دمې نه یې راته وایي چې هغه ځای تاته ډېر ارزښت لري نو موږ به یې واورو یو متن به یې موږ لیدونکو ته هم ووایي او موږ سره به یې هم شریک کړي خوښه مو حتما ولې نه دا چې دا کتاب په 2 برخو ویشل شوی دی لومړۍ برخه یې نثر دی او دویمه برخه یې هم نظم دی نو زه به د نظم د برخې نه یو وړوکی متن انشاءالله ولولم مهرباني عنوان دی انتظار وایي ښار کې چوپه ده
چوپتیا ده، کراري ده، خاموشي ده، نیمه شپه ده. دا هغه څه دي چې ټول زما احساس دی، هغه څه چې ما په سترګو لیدل. ښار کې چوپه ده، چوپتیا ده، کراري ده، خاموشي ده، نیمه شپه ده. خو زه ویښه یم، بې خوبه یم، له خوبه یم، دا ستا په انتظار یم. بس چې کله انتظار په ختمېدو شي او ته راشي د الله مهرباني شي، د دوو زړونو دیدنونه سره وشي، زما خوب به هم پوره شي د زړه سره. دا چوپتیا، دا کراري، دا خاموشي به له یو بله داسې ځار کړو ای زړګیه چې تمام جهان کې شور شي او غوغا شي، انګازې شي، ولولې شي، ورکه ورکه خاموشي شي. واه، ډیر ښایسته، ډیر ښایسته، واقعا ډیر په زړه پورې، ډیر عالي حسینه جانې. واقعا احساس دی واقعا د قدر وړ دی چې یو مور خپل لورکۍ ته داسې په مینه په محبت باندې لیکنه کوي او کتاب ورسره لیکي. حسینه جانې لنډ لنډ ځوابونه به یې راسره کړې. درې هغه جملې چې یو ملګري څه وروسته له ډېر کلونو نه هغه ګورې ورڅه کوي، هغه به څه وي؟ لومړی پوښتنه به دا وي چې چیرې وې تر اوسه پورې، او دویمه پوښتنه چې څنګه د بې ما طاقت کړی چې یعنې په دومره مدت کې زه نه یم لیدلی، او دویم دا چې په دومره وخت کې چې یعنې موږ تاسو یو بل نه ولیدلي، څو ځله در یاده شوی یم او زما په خاطر دې ژړلي دي. هغه به راته وایي چې هېڅ. مننه حسینه جانې. راځم بلې جملې ته. درې هغه شیان چې ستا له جیبه یا ستا د دست کول څخه پیدا کېږي، هغه به څه وي؟ یو به ټلیفون وي، او نور نو یو به قلم وي، د دوه څیزونه همیشه مې بکس کې ګرځوم. دریم شی به هم د ماشومانو لپاره به مې خوراکي توکي وي، ځکه هغه ویډیوګاکان چې په اوس په ټولنیز رسنیو کې دي، وایي مخکې له واده څخه د یو چا بکس کې فیشن او داسې توکي، وروسته له واده څخه د ماشومان لپاره د ماشوم شیرچوشک وي، خوراکي توکي اوسي دا شیان. نو زما به هم د خوراکي توکي اوسي. ښه، ډېر ښه. بله جمله، هغه درې شیان چې کله ته بیکاره اوسې د بیکاري پر وخت یا پر ټایم یې ترسره کوې، هغه کوم کارونه دي؟ بیکاره چې اوسم، یو خو ټولنیزو رسنیو کې لږ څه ډېر فعالیت لرم، هلته بوخته اوسم، او بل ځینې وخت هم چې بیکاره اوسم چرت وهم فکر کوم، یا د کورنۍ غړي راته وایي څه دې وکړل، بلډینګونه دې آباده کړل په چرت وهلو باندې که نه. او بل او دریم کار هم کله چې بیکاره اوسم خاص نه خوب کوم. خوب ډېر باندې ګران دی. ډېر ښه. او بله جمله هم حسینه جانې، هغه درې تېروتنې چې کله تا ترسره کړي وي، وروسته د هغې نه بیا پرې پښیمانه شوې اوسې یا هم پښیماني درغلې وي چې کاش مې دغه کار نه کوی، هغه به څه وي په ژوند کې؟ بلې، داسې به څه وي د یاده مې وتلې، داسې خاصې تېروتنې، داسې یو څه چې یعنې ځینې پیښې د انسان په ژوند کې تر ابده پاتې کېږي که نه، داسې یو څه نشته فکر کوم. صحیح. ځکه هر کار مې چې کړی دی وړې وړې تېروتنې مې کړي دي، یاده مې وتلی ده، او یا هم ستا خبره ډېر په دقت او دې تر څنګ ډېری کله هم په کارونو کې مشوره اخلم. هغه وخت چې مجرد یم له مور پلار خویندو څخه، اوس هم چې متأهله یم له خاوند څخه مې ډېره مشوره په کارونو کې اخلم. هماغه ده چې مثبته نتیجه یې ورکړې ده او تېروتنه نه ده شوې. ښه، زه ښه ده حسینه جانې. نو هر سړی باید په ژوند کې په کارونو کې دقت وکړي. مننه حسینه جانې. بله جمله، هغه درې کسان چې ډېر وخت ډېر درڅه یادېږي، هغه درې کسان چې ډېر درڅه یادېږي. یو مې مسافره خورکۍ ده، لیمه جانه، او بله مې هم د تره لورانې مې مسافرانې دي، او بله هم خاطره نوري، زما ډېره 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 نږدې ملګرې چې اوس هم مسافره ده. نو دغه کسان دي چې ما په ژوند کې ډېر ارزښت درلود، متاسفانه ټول رانه لرې دي، او هره شیبه مې را یادېږي، او که لږ څه نور یې په هکله خبرې وکړم شاید نور پسې وژاړم. که ډېر زیات راته ګران دي چې وژاړې څه مسافري سخته وي، څوک چې لرې وي نو هغه وخت سړي ته قدر ورځي، هغه کمی سړی ډېر احساسوي. حسینه جانې، بله جمله، هغه درې شیان چې درنه ورک شي او ورته ډېر زیات خفه شي یا خفه کېږي، ورته هغه څه دي؟ یو څه ده شاید ډېر شیان به ارزښت ولري، یو خو د خدای
هغه کسان چې موږ په ژوند کې دي هغه د خدای نه ورکوي خو څیزونه څه چې بیا موږ ته راسو سلسله جان یو وارې ټلیفون رانه غلو وښلی وه ته باور که تر اوسه چې زه په هکله فکر کوم داسې یو رقم ټکان خورم داسې شاک بیخي راته شاکي کېږم د ظالم اولاد بسته بکس رانه وړی و دا څه چې یو ټلیفون رانه ویسي بسته بکس او هغه ټلیفون خو ته پوهېږې نجونو ټلیفون کې څومره د کلونو عکسونه وي ډېټاګانې ټول استي ونستي همغه ټلیفون ټول استي ونستي د ما پلارجان د خدای عمر اوږد کړي کله چې موږ هر چیز زو عکسونه اخلي بخصوص زه ډېر مثلا هر چیز چې زه عکس اخلم ځینې جنس په سفر ځو یا هم میله ځایونو ته بیا ما ته کله کله وایي زویه کوم وخت داسې وخت پیدا کړی چې دا بیا بېرته وګورې په لومړي ځل چې دا پوښتنه رانه وکړله زه ډېر یو رقم تعجبه سولم چې رښتیا وایي خو موږ همیشه عکس اخلو ولې هېڅکله هم بېرته لیدل نه دي بیا ما ورته ویل پلار جانه زه په دې نړۍ کې عکس اخلم بیا په هغې نړۍ کې بېرته تکرار ګورم نو دا ټلیفون مې رانه ورک سوی دی چې ډېر راته سخته او بسته بکس مې راسره یو ځای نو دغه لپاره د ورکېدلو شیانو نه ډارېږم ډېره مننه حسینه جانې وروستۍ جمله هغه درې کسان چې غواړي ترې بخښنه وغواړي او تر اوسه د ځینې بخښنه غوښتنې وي داسې کس نشته یوازې د الله پاک له دربار څخه بخښنه غواړو ځکه چې انسان دی که نه ځینې وخت خطا او اشتباه له انسان څخه کېږي یوازې د الله پاک نه بخښنه غواړم او بس او حسینه جان ته خو نو چا سره جنګ کوې نو بخښنه به یې چا نه وغواړې چې بېرته لاړ شي بخښنه ځینې وغواړي خبر ده سلسله جان چې واقعا هم داسې جرأت نه لرم که نه ځینې کسان وایي که نه چې ولا که چا ته وایي جنګره په هغه بده لګي ما یم دا د بد لګېدو خبره نه ده دا جرأت دی او زه د جنګ په مقابل کې ډېره بې جرأته یم خو دا زما شاید هغه منفي یا هم هغه منفي ټکی اوسي یا هم د ضعف ټکی اوسي ځکه چې په ژوند کې کله کله حتما باید د یو چا یا د یو چیز مقابل کې ځواب ورکړي زه چې ځواب نه ورکوم بیا خپل زړه کې اچوم بیا نو کلونه زړه خورم او هماغه داسې روحاً ډېره نارامه اوسم ورسره نو دغه لپاره جنګ هم ښه ده خو متاسفانه زه په مقابل کې ډېره ناتوانه نه جنګ دې ورک شي حسینه جانې نوم دې ورسره ورک شي جنګ سره ایسته نه دا وړه مینه دې وي بلې خوشحاله اوسه حسینه جانې راځم څنګه چې مخکې موږ یادونه وکړه ته خپل لورکۍ ته هورو جانې څه کتاب لیکلی و اوس خو ماشاءالله دوه کوچنیانه لري خدای درته ژوندي لري خدای دې نیک سالي او نیک عمله درته لوی کړي آیا غواړې چې زویکي ته دې هم راتلونکي کې کتاب ولیکې سبا ورځ به هغه ګیله کوي چې مورجانې زما خور ته دې لیکلی او ولې ما ته ونه لیکه داسې څه ذهن کې شته آینده کې زه مطمئنه یم او ډېری کله هم د کورنۍ غړي البته دا خبره راته کوي خو زه بیا یو څه وایم که چیرې احیانا زه مې خپل زوی ته موسی جان ته هم یو څه ولیکم صحیح ده احساس مې هماغه احساس دی ولې باید فرق اوسي د نجلکۍ او د هلک ما ویلي دا زما شعار دی که نه حداقل کې بل چا سره عملي کولی نسم خپل ذهن او خپل کورنۍ او خپل وجدان ته مې دغه شعار دی چې باید ما ته نجلکۍ مخکې ده که نه نو که چیرې هلک ته یې ولیکم بیا یې فرق له منځه ځي که نه باید یو فرق اوسي تر منځ د هغې لپاره فکر نه کوم او زه بیا دا قناعت ورکړم کله چې هغه زما نه دا پوښتنه وکړه چې زه ولې که نه نو زه به دا قناعت ورکړم چې زما په ټولنه کې هلک ډېر قدر درلود ولې زما په نړۍ کې ما ته بیا لور ډېر قدر یا هم نجلکۍ ډېر قدر درلود زه مطمئنه چې هغه به دومره بادر که اوسي ځکه زما اولاد زما زویکی دی چې هغه مادر کړي حسینه جانې په روسیې کې که هغه لیدونکي چې همدا شیبه ته ګوري ورته څه ویل لري څه پیام ورته لري یوازې دا چې باید ژوند روان دی او ژوند له کړاوونو څخه ډک دی یوازې زما او ستا ژوند نه یوازې د افغانانو ژوند نه ټوله نړۍ کې چې هر څوک دی ژوند دی یو مشکل یو جنجال یو سرخوږی لري هڅه باید وکړو چې داسې ژوند وکړو چې هغه یوې شېبې نه هم باید موږ خوند واخلو د الله پاک شکر پر ځای کړو او تل له ځان څخه وروسته له ځان څخه شاته کړو او له ځان څخه ټیټو کسانو ته وګورو بیا زه مطمئنه یم چې هېڅکله به هم په ژوند کې ناشکري رامنځته نه سي همیشه باید شکر پر ځای کړو هر هغه څه چې لرو الله پاک به دغه کم هم ډېر کړي برکت به پکې واچوي او که چیرې ناشکري مو وکړله او همیشه په قهر او په غوسه ولرو نو ژوند بیا ښه مخې ته نه ځي هیله لرم چې زموږ د هر هېوادوال په شونډو باندې همیشه مسکا خوره اوسي